ډېر زیات خوشاله یم مردان ته خو زه ډېر ځل راغلی یم ځکه چې زمونږ اکثر لا تګ هم په مردان باندې کېږي زه هم مونږ په ینګسټر کې راځو دا ځوانان هم په ینګ دي هر ارمان دي زړګي زرې زرې شه په نصیب دي بې وفا تل شوګیرې شه چې څوک مینه په ژوندون درله در نه کړي چې څوک مینه په ژوندون درله در نه کړي در په غاړه د بیلتون دي زوللې شه جدا راته ووایه تاسو د شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو جدا وخت ما سره خلک واله هادي به ولاړه د اسماء احلاس له سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډېر عزت مهرباني جی ټول مخکې ته جی موږ خپل چنل باندې هرکلی وایو ډیره مننه خوشاله اوسئ ډېر زیات خوشاله یم مردان ته خو زه ډېر ځل راغلی یم ځکه چې زمونږ اکثر لا تګ هم په مردان باندې کېږي خو مطلب داسې بیا سپیسیفیک پروګرام دپاره زه فرست ټایم راغلی یم خوشاله یم او دا خو زه هم مونږ په ینګسټر کې راځو دا ځوانان هم په ینګ دي نو په کار چې دغه شان لوبي ارګنایز شي دغه شان پروګرامونه وشي او خوشاله یم ښه فیل کوم او موسم هم ماشاءالله ډېر زیات ښایسته دی او سجاد صاحب هم را سره ولاړ دی نو د هغوی هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم او ستاسو د ټي وي هم ډېر زیات شکریا ادا کوم خپل شعرونه ویلي دي یا سوشل میډیا باندې ګورو نه دلته راغلي د خپل مینوال سره لږ شعر خپله شعر کې ډېره زیاته مننه څومره چې دا ولاړ وروڼه دي او څومره چې ستاسو دغه ویورز دي ټولو ته دغه غزل ډالۍ کوم چې هر ارمان دي د زړګي زرې زرې شه هر ارمان دي د زړګي زرې زرې شه په نصیب دي بې وفا تل شوګیرې شه چې څوک مینه په ژوندون درله در نه کړي چې څوک مینه په ژوندون درله در نه کړي در په غاړه د بیلتون دي زوللې شه نه یې حسن نه اخلاق نه یې هنر وي نه یې حسن نه اخلاق نه یې هنر وي ستا په شان خلکو نه ډکې یادېرې شه او یو ساعت چې درله در خوشحالي نه کړي تنګې تا باندې د عمر ورځې شپې شه چې بدن دې همیشه په ازغو غوس وي سرې لمبې دې په وجود باندې خورې شه په خپل عمر کې دې ډېر خلک ازار کړل درپسې د لوی وړو هغه خیرې شه او ما اخلاص خو صرف ستا مینه غوښتله تا را نه کړه یاره سترګې دې ړندې شه ډېر ښکلی زبردست جدا راته ووایه تاسو د شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو نو شاعري خو زه د 12 سال نه کوم او شوق دا ده چې هر سړی شاعر نشي کېدی او نه هر انسان په شعر باندې پوهیږي خو بیا هم دا مهال ما د خپل یو شعر را یادېږي پوهیږي شعر د زړه نه اوري فخر پې کړم په شعر پوهیږي شعر د زړه نه اوري فخر پې کړم زمونږ د خاورې خلک ټول د شاعرۍ خلک دي ډېره مننه خپل مینوال ته پیغام ورکړئ دغه پیغام ورته ورکوم چې مینه عام کوي او په یو بل پسې خبرې مه کوئ ځکه چې فرض که تاسو په یو بل پسې خبرې کوئ د دې نه ښه دا ده چې تاسو خپل ځان په خلکو وپېژنئ کار وکئ د خاورې دپاره وکئ د خپل ځان دپاره وکئ د خپل فیملي دپاره وکئ او دغه خاوره او دغه پښتانه چې کوم دي دغه وځلوئ مخ په وړاندې یې بوځئ ډېره مننه ډېر شکریه چې بالکل تاسو د اسماء احلاس خبرې وره ډېره ښکلې خبره تر اوسه